د صحابانو د ایمان د داستان 10مه برخه. د فتوح الشام د پښتو ژباړې د اصحابانو د ایمان داستان محترمو او درنو اوریدونکو، مسلمان ځوانان او د مسلمانې ټولنې ټول غړي په دې مکلف دي چې د ایمان، اسلام، رسالت، اصلي غوښتنې، اسلامي تاریخ او د مسلمانانو له تیر برم څخه ابتدایي ضروري معلومات او مسایل زده کړي. د اصحابانو د ایمان د داستان په اوریدلو سره به د صحابه کرامو رضی الله عنهم اجمعین ایمان، اسلام، سرښندنې دا هر څه په عملي ډګر کې واوري او وبه ګورئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتینی ملګري په څه ډول عملي کوي. د اصحابانو د ایمان داستان، لیکوال حضرت امام الواقد الواقدی، ژباړن مولوی صدیق الله مشال، ویونکی سید جلال زاهد. د اصحابانو د ایمان داستان د 10مې برخې محترم اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله چې روغ جوړ، صحتمند او خوشحاله یاست او تر دې دمه به مو دا داستان په غور اوریدلی وي. مونږ په تېره 90مه برخه کې دا واورېدل چې جرجیر ورته وویل ای عربو وروره په دې باید ونه غولېږي چې مونږ په ډېرو ځایو کې رومیان مات کړي دي، د دوی ښارونه مو فتح کړي او ډېرې سیمې زمونږ تر ورکې لاندې راغلي دي. او همداسې هغه د 3 کلو دپاره د هرقل هغه خبر دوی ته وړاندې کړه چې ویلي وو موږ به د 3 کلونو لپاره هغه ځایونه در خوسي کړو چې تاسو نیولي دي. وسلې، سره او سپین زر مو هم له رومیانو څخه نیولي او کله چې تاسو اول ځل شام ته راتلاست له شا سره یو اس و او ځینې کسان مو لوڅ وو، جامې یې نه لرلې. ما چې د څه خبرې بلنه درکړه هغه ومنئ که نه هلاک کیږئ. 10مه برخه له همدې ځایه پیل کوو. امیر ابو عبیده ورته وویل دا چې تا د رومیانو د عسکرو په اړه وویل چې نه ماتې خورې او نه تښتې، که رومیانو زموږ د تورو خرپی واورېد بیا به حتما شاته تښتي. دا چې موږ په خپل اکثریت پوځي تجهیزاتو ویروي تاسو موږ لرې او کمزورتیا په خپلو سترګو ولیده. کله چې ستاسو دا ډېرې مجهزې لښکرې له موږ سره مخامخ شي موږ دې ته ډېر تږي یو چې بیا به وګورو چې د جګړې پر میدان څوک محکم پاتې کېږي او د تیښتې لاره څوک غوره کوي. د چې کله د ابو عبیده خبرې واورېدل یو ملګري ته چې بهیل نومېده مخ یې ور واړو او ورته ویل ای بهیله داسې معلومې لکه هرقل چې تر موږ د عرب ښه پېژني. له دې سره سمید خپل آس واګی راتاو کړ، بیرته ماهان ته راغی او هغه خبرې ورته وکړې چې ابو عبیده ورته کړې وې. ماهان ورته ویل تا د هرقل د احسان او هدیو یادونه ورته وکړه. ته ورته ویل نه زما دې په مسیح قسم وي که مې په دې اړه خوله هم ورته چوله کړې وي، لکن په دې باره کې یو نصراني عرب ور واستوه ځکه عرب یو بل ته میل کوي. راوي وایي له دې وروسته ماهان جبلا بن ایهم الغساني راوغوښته، ورته ویل ای جبلا دې عربو ته ورشه او زموږ له ډېروالي او پوځي تجهیزاتو څخه یې وویروه، په زړه کې ویره ور واچوه او یو چل ور وکړه. راوي وایي جبلا بن ایهم راووتلی، روان شو، مسلمانان لښکر ته ورلنډ شو او په لوړ اواز یې نارې کړې او ویل ای د عربو ډلې ما ته د عمر بن عامر له ټبره یو کس راووځئ تر څو خپله راوړي پیغام ورته واوروم. امیر ابو عبیده چې کله د جبلا بن ایهم خبره واورېده ویل دښمن تاسو ته له خپله جنس سړی د دې دپاره رالیږلی تر څو تاسو د قرابت په جال کې راګیر کړي او فریب درکړي. له انصارو څخه یو کس چې د عمر بن عامر له ټبره و ورولېږی، عباده بن صامت الخزرجي په بیړه راولاړ شو. ابو عبیده ته یې وویل ای امیره زه به ورشم وبګورم چې څه وایي او جواب به ورکړم. وروسته عباده بن صامت د جبلا لور ته خپل تیز اس ور وځغلاوه. د ده په وړاندې ودرېد. جبلا چې ور وکتل یو غنم رنګه جګ سړی ده
داسې ورته ښکاره شو د شوه قبیلې سړی دی. د ده له دنګې ونې او هیبتي هیکله ډېر وویرېدی. عباده له خطاط قبیلې څخه و. جبله ورته وویل ای ځوانه ته له کومه خلکو څخه یې؟ عباده ورته وویل زه د عمر بن عمیر له اولادې څخه یم. جبله ورته وویل ژوندی اوسې ته څوک یې؟ نوم دې څه ده؟ ده ورته وویل زه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو ملګری عباده بن صامت یم. د زړه خبره دې کوه. جبله ورته وویل ای د تره زویه زه له دې کبله درته راغلی یم چې تاسو ډېر کې زما قبیله او تربرونه یاست. زه درته راووتلم تر څو یوه نیک مشوره درکړم او نصیحت درته وکړم. تاسو باید په دې پوه شئ چې کوم کسان چې ستاسو په وړاندې وجود لري له هغوی سره ستاسو مقابله شونې نه ده، ځکه د دوی تر شا لښکرې کلاوې مالونه دي. تاسو دا مه وایاست چې موږ رومي عسکر مات او پر شا وتمبول، او په دې هم باید پوه شئ چې جګړه د سرواغې په ډول ده، کله یوه لاندې کیږي او کله بیا بله. که دا قوم تاسو ته شکست درکړي ستاسو بله مرګ پرته بله لار نه وي، او که چیرې دا قوم شکست وخوري دوی په خپله ښارونه کلاو او مالونو ته عقب نشیني وکړي. تاسو چې تر اوسه کوم شیان ترلاسه کړي هغه در سره واخلئ او په سمه توګه خپلو ښارونو ته ستانه شئ. عباره بن صامت وویل ای جبله ته په هغه لښکرو خبر نه یې چې څه وخت وړاندې په اجنداین او نورو سیمو کې له موږ سره مخامخ شوي وو. خدای جل جلاله پر هغه موږ ته څرنګه بری راکړ او ستاسو طاغیان څرنګه وتښتېدل. موږ پوهېږو چې ستاسو راتلونکي لښکرې هم هېڅکله زموږ د هدف په لاره خنډ کېدی نه شي، او موږ له هغه خلکو څخه هم هېڅ ویره نه لرو چې موږ ورسره مخ کېږو. موږ ډېرې وینې بهولې دي، د رومیانو وینې په ټولو کې ډېر خوندورې دي. او ای جبله زه تاته د اسلام منلو بلنه درکوم، در څخه غواړم چې له خپل قوم سره زموږ دین ومنئ تر څو په دنیا او آخرت کې معزز شي. د رومیانو پلوي مه کوه، هغوی تا د بلا خولې ته ورکوي او ځان در باندې ساتي. د عربو یو مشر سردار زموږ اول غالب دی او په آخر کې به هم د اوس په ډول غالب وي. د حق لارې پیروي وکړه او په صدق سره لا اله الا الله محمد رسول الله ووایه. امام واقري وایي جمله د عبادت خبرو له امله ډېر په غوسه شو او ویې ویل زه له خپل دین څخه بېلېدونکی نه یم. عباره بن صامت وویل که د اسلام له منلو څخه حتما ډډه کوې دا خبره خو ومنه چې په لومړی کتار کې ته ما راته درېږه، ځکه موږ ډېر زړور جنګیالی یو. که زموږ د تورو خرپۍ شروع شو بیا به نجات ونه مومې. موږ او رومي عسکر سره پرېږده، هغه موږ ته د هیڅ په درجه کې دي، او که دا خبره نه منې بیا به ته هم د دوی په سرنوشت اخته شي. امام واقعي وایي جبله بن هم ډېر په غوسه شو او ویې ویل ما ولې له خپلو تورو ویروې؟ موږ هم ستاسو په څېر عرب یو، زموږ سړي هم ستاسو سیالیان دي. عباره بن صامت وویل موږ پوهېږو چې ته هم زموږ د چل او فریب دپاره راوتلی یې، خوار شي موږ ستاسو په ډول نه یو. موږ له لږ والي سره سره پر خدای جل په ښه عقیده لرو او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د تګلارې کلک پیروان یو. موږ له شا داسې پوج لرو چې بیدیاوې یې له ځایولو ناوسې کېږي. جبله وویل ما ته خو مولدي عسکرو پرته نور پوج نه دی معلوم، مرستندویي وکړي. عباره بن صامت ورته ویل ای ابن ایهمه درواغ دي وویل، زموږ ډېر داسې زمریالي او نوموتي خلک لرو چې مرګ غنیمت او ژوند وبال ورته ښکارېږي، او یو تن مو د پوره لښکر په سر خوار شي. ستا علي او د ده دبدبه هیره ده، د عمر او عثمان زړورتیا دي نه د په یاد، عباس او د هغه تورزنې دي سترګو ته نه درېږي، زبیر او ورسره هغه مسلمانان جنګیالي چې د طایف یمن او نورو سیمو دي هغه دي ولې هیر دي. او یې وایي جبله چې کله د عباره بن صامت دا وینا واورېده ورته ویې ویل ای د تره زویه زه ستاسو د خیر غوښتنې په منظور راغلی یم، او که مو دې خبرې منلو ته نه یاست تیار ستاسو قوم به د سولې کولو ته راوبولو. عباره بن صامت وویل زموږ او ستاسو ترمنځ بله لار نشته له دې پرته چې یا جزیه ومنئ یا اسلام ته غاړه کېږدئ، او که نه پرېکړه به د تورې په څوکو کېږي. دا زموږ او ستاسو ترمنځ اخرینۍ پرېکړه ده، که غدر موږ ډېر بد نه ګڼئ په همدې توره به مې سر درته خوڅاوه. جبله چې کله د عبادت خبرې واورېدې او ډېر جدي ورته وبرېښېدی نور یې د ځواب ورکولو هڅه ونه کړه. آس یې راوګرځاوه او په وارخطا توګه ماهان ته راغی. د عبادت د خبرو له کبره یې په زړه کې ډېره ویره ننوتې وه. کله چې د ماهان په وړاندې ودرېد په مخ کې د ویرې نښې له ورایه څرګندې وې. جبله نوموړي ته وویل څه در پېښه ده؟ ده وویل ای ملک ما وویرول، تمه مې ور پیدا کړ. دا ټولې خبرې ورته هېڅ وي، تاثیر یې نه پرې کوه، او ویل یې زموږ او ستاسو ترمنځ یوازې جګړه ده او بس. ماهان ورته وویل په مخ کې دي د ویرې نښې ولې ښکاري؟ ده هم عرب او دوی هم عربان دي، زه خبر شوی یم
دوی 10,000 کسان دي او تاسو 80,000 یاست او تاسو 80,000 یاست. ستاسو 2 تنه د دوی له یو سره مقابله نشي کولی. جبله ته او ستا عرب تر برونه د دوی جګړې ته ورشئ. زه له شا درپسې یم. که تاسو پرې کامیاب شوئ، حکومت او ملک به زموږ ترمنځ شریک وي. تاسو به موږ ته تر بل هر شا رانږدې یاست او عربو چې کومې سیمې فتح کړي هغه موږ تاسو ته تسلیموو. امام واقعي وایي آهان جبله ته د جګړې ډېر ترغیب ورکړ او له مسلمانانو سره جګړې ته یې وهڅاوه. آن چې ده هم ورسره ومنله. خپل قوم او نور نصراني عربان یې امر کړل چې د جګړې دپاره تیاری ونیسي. هغوی هم خپل جنګي تجهیزات او وسلې سره سنبال کړي. 80,000 عربو بل هېڅ څوک هم ورګډ نه و. جبله دوی په داسې حال کې د جګړې میدان ته څه وکړل چې نوموړي د سرو زرو څخه راغوستې وه. د دبابعه قوم جوړه شوې توره یې په غاړه وه او تر هغه بیرغ لاندې را روان و چې هرقل ده ته ورکړی و. جبله له 80,000 عسکرو سره د صحابو لور ته ورغی. حضرت ابوعبیده او عباده بن صامت هغه څه سره بیانول چې د عباده او جبله ترمنځ سره تیر شوی و. په دې وخت کې جبله ورسره نصراني عربان دوی ته ورښکاره شول. مسلمانانو چې کله ولیدل یو پر بل یې نارې کړې: ای مسلمانانو، نصراني عربان ستاسو مقابلې ته راغلل. تاسو څه وایاست؟ مسلمانانو وویل: جګړه ورسره کوو. موږ د خدای جل جلاله د بري او مرستې امید لرو. مسلمانان حملې ته تیار شول. خالد بن ولید غږ پرې وکړ: صبر وکړئ، تروان مه کوئ. زه به داسې یو چل وکړم چې ټول به پرې هلاک شي. نوموړي حضرت ابوعبیده ته وویل: ای امیره، رومیانو زموږ مقابلې ته نصراني عرب راوړاندې کړل چې زموږ پر پرتله 2 چنده دي. که موږ ټول جګړه ورسره پیل کړو دا به زموږ کمزورتیا وي. زه غواړم چې د دوی له قوم څخه یو کس ورولېږم تر څو دوی بیرته وشړي. که دا کار ترسره شو دا به د دوی ماتې او مشرکینو به پښې سستې شي او که یې له جګړې پرته بله لاره نه منله زموږ څو تنه به ورولېږو تر څو دوی د خدای جل جلاله په مرسته وشړي. راوي وایي ابوعبیده د خبرو ته حیران شو او ویې ویل: ای ابو سلیمانه، چې څه دې زړه وي هغسې وکړه. په دې وخت کې خالد، قیس بن سعد، عبانه بن صامت الخزرجي، جابر بن عبدالله، ابو ایوب بن خالد بن یزید رضوان الله علیهم اجمعین راوبلل او ورته ویې ویل: ای د خدای جل جلاله د نبي مرستندویانو، انصارو، دا نصراني عرب چې ستاسو تر برونه دي له تاسو سره د جګړې نیت لري. دوی ته ورشئ او په ټینګار سره ترې وغواړئ چې بیرته شام ته ولاړ شي. که یې دا خبره ونه منله موږ او تاسو به تورې را اخلو او مقابله به یې کوو. امام واقعي وایي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ملګري ورته وروتل. جبله بن هم یې ولید چې د مسلمانانو په وړاندې اړولي او د جګړې نیت لري. مسلمانان چې کله بني غسان ته ورنږدې شول جابر بن عبدالله نارې کړې او ویې ویل: ای د لخم، جذام او غسان عربو قبیلو، موږ ستاسو تر برونه یو، غواړو چې تاسو ته تر نږدې شو. راوي وایي جبله د ورنږدې کېدو اجازه ورکړه. دوی ورغلل. نوموړي په ورېښمینه خیمه کې د زیړو ورېښمینو پر فرش ناست. شاوخوا د ده قمندانان او جبنه مشران پرې راغونډ ول. دوی د عربو د دودیز سلام ورته وکړ. جبله یې ډېر درنښت وکړ او ویې ویل: ای د تره زامنو، تاسو زموږ خپل یاست. زه د همځپونکي لښکر له لوري تاسو ته درغلی وم، خو ستاسې له لوري یو شخص راووتی، ما ته یې ډېرې توندې خبرې وکړې. تاسو اوس د څه لپاره راغلی یاست؟ اول ځل جابر بن عبدالله خبره ورته وکړه او ویې ویل: ای د تره زویه، زموږ ملګري چې کومه خبره درته کړې په هغې موږ مه ملامتوه، ځکه زموږ دین پر حق قائم دی. پر موږ دا واجبه ده چې تا ته د نصیحت کوو، ځکه ته مو خپل یې. موږ اوس هم درته راغلي یو تا اسلام ته رابولو. تا ته به هم په اسلام کې هغه امتیازات درکول کیږي کوم چې موږ ته راکول کیږي او هغه څه به ته منقاري چې موږ غاړه ورته ایښې دی، ځکه زموږ ډېر ستر شریف دین او سپېڅلی نبي دی. ته وویل: زه دا خبره نه خوښوم، ځکه زه خپل دین باوري یم او د اوس او خزرج ډلې تاسو خپل ځان ته یوه تګلاره او موږ خپل ځان ته یوه تګلاره ټاکلې. زما خپل او ستاسو خپل دین دی. جابر بن عبدالله ورته وویل: کله خپل دین څخه بېلېدونکي نه یې، تر هغو خو له موږ څخه ځان ګوښه کړه چې زموږ او رومیانو ترمنځ وروستنۍ پرېکړه معلومېږي. که موږ بریالي شو تا غوښتل چې اسلام ته را واوړې موږ دې قبلوو، ته به زموږ یو دیني ورور یې، او که پر خپل دین ثابت پاتې شوې موږ به له تا څخه د جزیې په منلو غاړه وباسو، پر خپل اقتدار به دې پرېږدو او د ابا او اجدادو له سیمې به دې وتلو ته نه اړ باسو. جبله وویل: که زه له تا سره جګړه ونه کړم دلته د رومیانو زور دی، زه ویرېږم چې د خپلې سیمې له واکمنۍ به مې برطرف کړي، ځکه رومیان له دې پرته چې زه له تاسو سره جګړه وکړم په بل ډول له ما څخه نه راضي کېږي. زه د دوی له لورې پر ټولو عربو رئیس ټاکل شوی یم، ځکه ستاسو د دین پیروي وکړم
هم بیا ذلیل کیږم او څوک مې تابعداري نه کوي. جابر بن عبدالله ورته وویل موږ چې څه وړاندیزونه درته وکړل که د هغو منلو ته تیار نه یې بیا زموږ د تورو له مخې ګوښه شه، وژنو دي او ککرۍ دي او لوڅوو. موږ چې له رومیانو سره وجنګېږو هغه ډېر راته غوره ده تر دې چې له تا او ستا له ملګرو سره وجنګېږو. راوي وایي انصارو غوښتل چې په دې خبرو سره جبله وویروي او بیرته تللو ته یې اړ باسي، خو د یې له منلو ډډه وکړه او ویې ویل زما په مسیح قسم وي زه به حتما د رومیانو د دفاع لپاره جګړه کوم که مې څه هم ټول خپلوان یاست. قیس بن سعد ورته ویل ای جبله ته له دې خبره انکار کوې چې پر زړه د شیطان مسلط ده او غواړي چې اور ته دې وغورځوي. موږ له دې قبله د اسلام بلنه درکوو چې قومي ریښه درسره لرو. که ته زموږ له خبرو منلو څخه ډډه کوې اوس به ته زموږ د سختې جګړې سور ووینې. له دې سره قیس بن سعد ولاړ شو، خپل ورسره ملګرو ته یې وویل د خدای د نامو په برکت سره در ولاړ شئ، دی دې خدای د اور خوراک کړي. جبله هم ولاړ شو او د جګړې دپاره یې تیاری ونیو. انصار پر خپلو آسونو سپاره شول. امیر ابو عبیده او خالد ته ورغلل او د جبله وینا یې ورته واوروله او ورته ویې ویل نوموړي له جګړې پرته بلې لار نه وړي. خالد بن ولید وویل لوی خدای جل جلاله دې وشرموي، زما د محمد صلی الله علیه وسلم په مبارکه زندګۍ قسم وي چې جبله به زمونږ زور وویني. وروسته خالد بن ولید وویل مسلمانان په دې باندې باید پوه شي چې له دې خلکو سره 80,000 کسیز لښکر ده او دوی د شیطان ډله ده. موږ 10,000 لښکر لرو او د رحمان ډله یو. موږ له دوی سره جګړه کول غواړو. که زموږ ټول سرتیري له دوی سره جګړه وکړي دا به زموږ کمزورتیا وي. په کار دا ده چې موږ ځینې ناموتي او زړور کسان د دې نصراني عربو جګړې ته انتخاب کړو. ابو سفیان صخر بن حرب وویل ای ابو سلیمان ډېر ښه تجویز دی وکړئ، عملي کړه او کوم کسان چې دې زړه وي انتخاب یې. خالد وویل زما زړه ده چې 10 جنګیالي رابیل کړم او هر یو له 2,000 کسانو سره وجنګوم. امام واقري وایي ټول مسلمانان د خالد بن ولید وینا ته حیران شول او دا فکر ورسره پیدا شو چې کیدای شي ټوکې به کوي. سفیان بن صخره د ده خبره وغبرګه کړه او ورته ویې ویل ای د ولید زویه دا اوس ملنډې وهې او که رښتیا وایې. خالد بن ولید ویل زما د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په زندګۍ قسم وي دا خبره زه د زړه له تله کوم. ابو سفیان ورته وویل په دې کې خو د خدای جل جلاله د امر مخالفت ده، پر خپل ځان ظلم ده. زه فکر نه کوم چې ستا دا خبره دي څوک تایید کړي. که زموږ یو سړی له 200 سره جنګیږي یو خبره ده، اوس یو سړی او 2,000 تنه ډېر لري خبره ده. خدای جل جلاله ډېر مهربانه ذات ده، پر موږ یې دا فرض کړی چې زموږ یو کس به له 2 سره جنګیږي، 100 به 200 سره جنګیږي او 1000 به له 2,000 سره مقابله کوي. او ته وایې زموږ 10 کسیزه ډله دي له 80,000 کسیز لښکر سره وجنګي. ستا دا خبره به چاته د منلو وړ وي. که څوک یې منلو تیار هم شي هغه ظالم دی، د ځان دښمن دی. خالد بن ولید وویل ای ابو سفیان ته په کفر کې ډېر دلاور وي، په اسلام کې بې زړه‌توب مه کوه او هغه خلکو ته وګوره چې د مسلمانانو له ډلې انتخاب کیږي. چې کله هغوی ووینې په دې په پوه شي چې دا هغه خلک دي چې ځانونه یې د خدای جل جلاله د رضا لپاره هبه کړي. د خدای جل جلاله د رضا پرته بله اراده نه لري او خدای جل جلاله چې د چا ضمیر په داسې اراده خبر شي هغه ځواکمن ذات یې حتما مرسته او ملاتړ کوي. که څه هم د اور په لمبو ورګډېږي. ابو سفیان وویل ای ابو سلیمان خبره همدغه ده چې ته یې کوې. زما په خپله وینا کې مطلب صرف پر مسلمانانو شفقت دی او که حتما دا خبره عملي کیږي بیا 80 کسان انتخاب کړه چې یو خو له 0 سره برابر شي. امیر ابو عبیده وویل ابو سلیمان ډېره ښه خبره کوي. خالد بن ولید وویل ای امیره زه په دې کار سره غواړم چې دښمن ته چل ورکړم، ځکه دوی چې کله د خدای جل جلاله په مرسته ماتې وخوري او خپل عسکرو ته ورشي او هغوی پوښتنه ورڅخه کوي چې له څو تنو سره استغفر الله بخښنه غواړم مات بیخي جالب ښکاره سوه. هغوی به پوښتنه ورڅخه کوي چې له څو تنو سره مو مقابله وکړه. دوی به ورته ووایي له 10 تنو سره به. په دې سره به د دوی په زړونو کې ویره غالبه شي او ماهان به په دې خبره پوه شي چې زموږ لښکر د دوی سیال نه ده. ابو عبیده ورته ویل خبره همداسې ده لکه ته چې وایې کله چې مسلمانان 80 تنه شي یوه ډله به ښکارېږي او یو د بل مرسته به کوي. خالد بن ولید وویل زه داسې زړور جنګیالیان انتخابوم چې صبر، ثبات او زړورتوب یې راته څرګند دی او دا خبره ورته وړاندې کول غواړم. څوک چې د الله جل جلاله ملاقات او د آخرت ثواب غواړي هغه
هغه دې کار ته آماده کیږي. او که څوک د دنیا ژوند غوره کوي او مرګ ته یې زړه ورځي، بیا یوازې دا مسؤلیت شته چې د خدای جل جلاله د دین د ساتنې دپاره به یوازې پر دښمن برید کوم. د خدای جل جلاله پر هغه څه بنده ته وس ورکوي چې د ده رضا او قضا وي. ابو عبدالله وایي مونږ ته عمر بن سالم له خپله نیک برعي بن عدي څخه حدیث بیانوي او وایي زه له خالد بن ولید سره وم، نوموړي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم 80 تنه ملګري راوغوښتل او ویل عمر التیمي، شرحبیل بن حسنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحی کاتب، خالد بن سعید بن عاص، یزید بن ابو سفیان الاموي، صفوان بن امیه الجمحي، سهل بن عمر العميري، ضرار بن أزور الكندي، رابي بن عميرة الطائي، زيد الخيل، عبويد الركابين، حذيفة بن يمان، قيس بن سعد، كعب بن معليك الأنصاري، سوي الدين عمر الغنوي، عبادة بن صامت، جابر بن عبد الله، أبو أيوب الأنصاري، عبد الرحمن بن أبو بكر، عبد الله بن عمر بن خطاب العدوي، رابي بن سهل، يزيد بن عمير، عبيد بن أوس، مالك بن نصر بن حارث، عبد الله بن ظفر، أبو لبابة بن منذر، عوف، عبيس بن قيس، عبادة بن عبد الله الأنصاري، رابي بن عجرة، عبيد الله بن عبد الله، معقب قيس هلال، أسيد الصاعدي، كلان بن حارث المازني، حمزة بن عمر الأسلمي، يزيد بن عمير. او د احد د پیښې هغه صابر اشخاص چیرې دي چې خدای جل جلاله په اړه داسې فرمایلی ژباړه. خنو اوس الله ستاسې پیټه سپک کړ او هغه ته معلومه شوه چې اوس په تاسې کې کمزوري ده، نو که ستاسې څخه 100 تنه صابران وي نو هغوی به پر 200 او که 1000 تنه داسې وي نو پر 2000 به د الله په حکم سره برلاسي شي. او الله د هغو خلکو ملګری دی چې صبر کوونکي وي. ټول اشخاص په نومونو واخیستل چې د جبله مقابلې ته وراوغوښتل، خو ما لږ اختصار پکې وکړ او انصار مې په ذکر کې مقدم کړل، ځکه په دې ورځ خالد ډیر مجاهدین له انصارو څخه وټاکل. کله چې ډیر انصار راوبلل شول، انصارو وویل نن ورځ انصار ډیر بلل کیږي او د مغیره بن قصا کورنۍ یعنی مهاجرین نومونه نه اخیستل کیږي. خالد بن ولید یا زمونږ ازموینه اخلي او یا به مو هلاکت ته وړاندې کوي او پر مهاجرینو به شفقت کوي. امام واقعي وایي کله چې خالد بن ولید د دوی دا خبره واورېده را روان شو، خپل آس د انصارو په منځ کې ودراوه او ورته ویل ای د امیر اولادې، قسم په خدای جل جلاله کمی بل په یو نیت راغوښتي یاست د دې پرته چې پر تاسو مې د پوره زړورتیا، باور او کلک ایمان یقین دی. دوی ورته وویل ابو سلیمان رښتیا هم ته په دې خبره کې رښتونی یې. وروسته ټولو انصارو ستړي مشي ورته وکړه. امام واقعي وایي کله چې خالد بن ولید د مسلمانانو سرتیرو 80 تنه داسې کسان انتخاب کړل چې یو تن یې د بشپړ لښکر مقابله کوله، نو خالد بن ولید وویل ای د خدای جل جلاله د رسول انصارو پر دې راغلي لښکر باندې به برید کولو کې تاسو څه وایاست؟ که تاسو له دوی سره په جګړه کې مقاومت وکړ او خدای جل جلاله مو مرسته هم وکړه، دا نصراني عربان مو مات کړل، نو په دې پوه شئ چې پر رومیانو غالب کیږي او د دوی د پاتې لښکر په زړونو کې هم ویره لویږي او ماتې خوري. دوی ورته وویل ای ابو سلیمان چې څه دې زړه وي هغه کار ته تیار وو، زمونږ د خدای جل جلاله په ذات قسم وي موږ به له خپلو دښمنانو سره داسې جګړه وکړو چې د خپل دین مرسته مو وشي. د خدای جل جلاله پر قوت مو بروسه ده او د آخرت د نیکیو دپاره به خپل ټول وس په کار واچوو. خالد بن ولید د دوی ډېره شکریا ادا کړه. همدارس ابو عبیده آفرین ورته ووایي او ورته ویل خدای جل جلاله دې رحم در باندې وکړي، خپل ځانونه تیار کړئ، خپلې وسلې در واخلئ، تاسو به جګړه په تورو کوئ، نیزې مه رااخلئ ځکه هغه خاینې دي، خطا کیږي او غشي هم خودسری شی دی، هدف نیغ په نیغه نشي ویشتلی. په جګړه کې محوري شی چې جګړه پرې راګرځي هغه توره او ډال ده،
پر خپلو هغو آسونو سپاره شي چې په جګړه کې ډیر کلک ختلی وي او صبر کولی شي او دا وعده سره وکړي چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د قبر په وړاندې به سره یو ځای کیږو. راوی وایي مذکوره صحابه کرام خپلو خیمو ته ولاړل، د خپل اهل څخه یې د خدای پاماني راواخیستله. ضرار بن ازور خپلې خیمې ته د دې لپاره ولاړه چې خپل تیاری ونیسي او له خپلې خور خوله بن ازور څخه رخصت راواخلي. نوموړي چې کله د جنګ څخه راواغوستله خپلې خور خوله ورته ویل: ای وروره ولې داسې رخصت اخلي لکه د تل لپاره چې راڅخه بیلیږي؟ څه قصد دې کړی راته ووایه. ضرار بن ازور ورته وویل: غواړم چې له خالد بن ولید سره د جګړې ته ولاړ شم. خوله وژړل او ویل: ای ورور که د کوم څه چې اراده لري هغه وکړه او پر خدای جل جلاله باندې پوره تکیه او اعتماد کوه، ځکه خدای جل جلاله ناصر دی. دښمن نه لرې اجل درته رانږدې کولی شي او نه نږدې اجل درنه لرې کولی شي. که چیرې د دښمن له لورې څه زیان درته ورسید، زما د قسم په خدای جل جلاله وي یا به خوله له خاورو سره خاورې کیږي او یا به ستا غچ اخلي. د دې ژړا له کبله د ضرار سترګو هم د اوښکو چینې وکړي. د اصحابان د ایمان داستان د 13مې برخې محترم اوریدونکو کاش داسې نه وای سوي چې دا په همدې ځای کې پای ته رسېدلی وای، بلکې حداقل جګړه خو مو په دغه برخه کې لوستلی وای. خیر په هر حالت موږ چې کله همداسې مهم ځای ته رسېږو د وخت ختمیږي. تر بیا ښې چارې په الله مو سپارم، الله مو مل شه، له دعا مه هېروئ. خدای جل جلاله دې موږ نیتونه خالص وګرځوي. الله جل جلاله دې موږ له صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم له رښتینو ملګرو سره راپورته